د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال کونسلګرۍ د هلو ځلو په ترڅ کې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو څخه 208 تن افغانان آزاد او په دولتي لګښت خپل هیواد ته راولېږدول شول. کابل ښاروالۍ وایي د 14مې ناحیې د مسؤلانو له لورې له بازارونو د څارنې په پایله کې 7 تنه تیر وخته او بې کیفیته توکي راټول او له منځه وړلو په موخه ځانګړي ځای ته ولېږدول شول. کندهار کې کروندګر وایي چې د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان څخه وروسته د کوکنارو کښت بند او پر ځای د غنمو کښت ته مخه کړې ده. له افغان شخصیتونو سره د سماج کمیسیون له لارې په تیره اداره کې د بامیان والي ډګر جنرال غلام علي وحدت له ترکیې څخه خپل هیواد ته راستون شو. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله په لارښوونه د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوي ترخم او بولدک ته سفر کړی. د یاد وزارت په وینا دغه پلاوی به په یادو سیمو کې د سوداګرو شته ستونزې وڅېړي. د افغاني سترې میاشتې سرپرست عمومي رئیس ښاغلي مولوي مطیع الحق خالص پلازمینه کابل کې سټار میډیکل کمپلیکس ته د افغاني سترې میاشتې له لورې د سوري زړه په ناروغۍ د ورپېژندل شویو اخته ماشومانو له عملیات وروسته له نږدې لیدنه کړې ده. د هلمند د صنعت او پانګونې خونې د دې ولایت د سوداګرو له لورې مرسته شوي خوراکي توکي پر اړمنو کورنیو ویشلي دي. د افغانستان بانک هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه یو شمېر محدودیتونه لرې کړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي عامې روغتیا وزارت ژمن ده چې د هیواد د هر وګړي د روغتیا لپاره کار وکړي او د هیواد تر لرې پرتو سیمو به معیاري روغتیایي خدمات ورسوي.